د لوی او بخونکي خدای پر سپېڅلي نامه د امیل یوټیوب چینل درنو کتونکو سلامونه، نیکې هیلې مې پر ځان منظورې او قبولې کړې. تمه ده چې تاسو ټول به راته راک روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي. خوښ او خوشحاله یو چې د امیل یوټیوب چینل له لارې تاسو ته خپرونې وړاندې کوو. د دغه یوټیوب چینل له لارې به د ادب او شعر و شاعري ترڅنګ تاسو ته له لوبو، زده کړو او همداشان نورو مسایلو څخه خبر شئ. نن خپرونه مو ادب ته ځانګړې کړې ده او قدرمن میلمه لرو په دغه برخه کې. په لومړي سر کې ده ته ښه راغلاست وایو. ډېر ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه جوهر صاحب. زه هم په خپل وار سره د امیل یوټیوب چینل ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوښ او خوشحاله یم چې تاسو سره په دې خپرونه کې میلمه یم. احسان الله مظهر د وردګ ولایت اوسیدونکی، د غزني پښتو ادبیاتو څانګې څخه فارغ شوی یم او اوس مهال په غزني ولایت کې د شملې راډیو یو کارمند یم. ډېر خوښ شوم مظهر صاحب چې په نن خپرونه کې تاسو لرو. تاسو نو د ترنم برخه کې هم ماشاءالله پوره وړتیا لرئ. نو مخکې له دې چې نورو برخو او موضوعاتو ته ولاړ سو، د خپرونې په همدې پیل کې له تا څخه یو ترنم اورو. ډېره مننه. نو یو ترنم به درته وړاندې کومه. د صاحب شاه صابر صاحب غزل دی. ممکن ډېر ځای مې ویلی هم وي، ممکن تکراري وي، خو دا چې ښه غزل دی. صاحب شاه صابر صاحب ډېره ښه شاعري کړې ده، نو په بار بار ویلو او اورېدلو ارزي. صابر صاحب وایي: د ګلونو تماشه وي کله لږه کله ډېره، د ګلونو تماشه وي کله لږه کله ډېره، په نصیب کې مې نشوي کله لږه کله ډېره، په نصیب کې مې نشوي کله لږه کله ډېره. خپل زخمونه ښکلومه خپلو څړیکو ته تودېږم، خپل زخمونه ښکلومه خپلو څړیکو ته تودېږم، هره شپه مې شوګیروي کله لږه کله ډېره، هره شپه مې شوګیروي کله لږه کله ډېره، د ګلونو تماشه وي کله لږه کله ډېره، په نصیب کې مې نشوي کله لږه کله ډېره. کله ځان شمه له ځانه کله ځان د چا نظر کړم، کله ځان شمه له ځانه کله ځان د چا نظر کړم، زما مینه عجیبه وي کله لږه کله ډېره، زما مینه عجیبه وي کله لږه کله ډېره، د ګلونو تماشه وي کله لږه کله ډېره، په نصیب کې مې نشوي کله لږه کله ډېره. د پیمخو سل خبرې سلبانې سلمکې زونه، د پیمخو سل خبرې سلبانې سلمکې زونه، د مین یوه ګیله وي کله لږه کله ډېره، د مین یوه ګیله وي کله لږه کله ډېره، د ګلونو تماشه وي کله لږه کله ډېره، په نصیب کې مې نشوي کله لږه کله ډېره. ته چې زلفو ته څنډ ورکړې کلي وران کړې وطن وران کړې، ته چې زلفو ته څنډ ورکړې کلي وران کړې وطن وران کړې، ته چې راشې زلزلوي کله لږه کله ډېره، ته چې راشې زلزلوي کله لږه کله ډېره، د ګلونو تماشه وي کله لږه کله ډېره، په نصیب کې مې نشوي کله لږه کله ډېره، په نصیب کې مې نشوي کله لږه کله ډېره.
واه واه ډېر عالی او په زړه پورې و. ډېره زیاته مننه مسهر صاحب. واقعا هم خوند یې وکړ، په غږ مو برکت شه، ښکلې حنجره لرئ. راګرځو مسهر صاحب د لومړۍ پوښتنې په توګه له تاسو څخه پوښتو، هغه دا ده چې شعر که ستاسو له نظره یا ستاسو په ژبه ووایو د شعر تعریف به څه ډول وي؟ ډېره مننه جوهر صاحب. هر مقفا او وزن لرونکي کلام ته شعر نشو ویلی. زما له نظره شعر هغه دی چې له یو زړه څخه د احساس له وجې پورته شي او په بل زړه باندې تاثیر ولري او د هغه په زړه کې م احساس راوپاروي. نو ډېری مونږ جوهر صاحب داسې شاعران لرو چې یوازې هغه د کلمو هغه د جملو وزن او قافیه ورسره برابر کړي وي، نو په مابین کې کومه معنا نه وي، کومه پټه خبره نه وي پکې، کوم څه نه وي پکې، نو هغه ته مونږ شعر نشو ویلی. یعنی هغه یوازې وزن او قافیه لري. خو که راشو شعر ته، شعر هغه څه دی چې خامخا به د لیکلو پر وخت کې په تا باندې هم تاثیر لري، د اورېدلو په وخت کې به په اورېدونکي باندې تاثیر لري. نه غواړم چې نور په شعر باندې وغږېږم، ځکه خلاصه مې تاسو ته ویل چې شعر هغه څه دی چې په مابین کې به معنا پرته وي او یو څوک به د شعر په اورېدلو باندې له یو ډول احساس سره مخامخ کېږي او هغه احساسات به له ورایه ښکاري او د احساسات به بیا راپارېږي، یا به د غم یا د خوشحالۍ دغسې یو ډول احساس به دوی کوي. نو شعر هغه شعر دی چې له یو زړه څخه د احساس له وجې پورته شي او په بل زړه باندې تاثیر ولري. ډېره مننه. د شعر اهمیت او ارزښت باندې په راتلونکو خپرونو کې غږیږو. راځو د ترنم سلسلې ته. څومره وخت کېږي چې تاسو ترنم ته مخه کړئ؟ جوهر صاحب دا چې مونږ زه چې په کوچنوالي کې کوچنی وم، بیا زمونږ یو دغه کلی داسې په غرنۍ علاقه کې و، نو د مالونو له څرولو نیولې، همدغسې له نورو کارونو او همدارنګه د ښوونځي له تګه نیولې بیرته تر کوره، بیا ډېری کارونه وو. نو طبعا په غرنۍ علاقه کې به نو خامخا یو څوک له ځانه سره به سندره وایي، له ځانه سره به ټپې کوي، له ځانه سره به شعر وایي. بیا داسې څوک چې له شعر سره مینه ولري، نو له پایله مې له شعر سره مینه وه. بیا زما مشر ورور خدای دې راته ژوندی لري، سید رحیم الله حسني، هغه ښه شاعري کوله، نو هغوی ښه ترنم کول. نو د هغه ترنم د دې لامل شو چې ما به همیشه د ترنم اورېدل، کله به ورسره ناست وم، حتی یو ځای به مو هم ترنمونه کول. د ده ترنم او د ده د ښایسته غږ د دې لامل شو چې زه به خپله هم ترنم ته مخه کړم. نو ترنم یې بولو، خو خدای دې وکړي چې ترنم ته ورته یو څه وي. نو هغه وخت کې زه به چې کله ښوونځي ته تلم یا به چې کله د باندې راووتم، په غرونو کې به ګرځېدم ډېری وخت، نو هڅه به مې دا وه چې زه ترنم وکړم. نو له ځانه سره به مې ډېری وخت ترنم کول، ښه شعر به مې انتخاب کړ او هغې ته به مې کمپوز برابر کړ، ترنم به مې کول. نو دا مې د ترنم پیل و او تر دا مهاله پورې ترنم کوم. بیا د شعر سره مینې دې ځای ته راورسولو چې په خپله مو هم ډېری وخت شاعري کړې ده، هغې ته زه په خپله شعر نه وایم. ډېری مینهوال کله چې زموږ شعرونه اوري وایي دا ښه شعر دی، خو زه تر هغه وخته پورې خپل شعر ته شعر نه وایم چې د شعرونو او د شعر په برخه کې معلوماتي کتابونه مې تقریبا تر 1.5 تر 1.6 ور وانه وړي او زه به هغې ته خپله شاعري ونه وایم، خپلې شاعرۍ ته. نو بیا راغلو غزني پښتو ادبیاتو ته بریالي شو د کانکور له لارې. غزني پښتو ادبیات مو ولوستل، یعنې په دې برخه کې مو پوره معلومات واخیستل. خو لا هم کله کله شاعري کوو، ترنم کوو او دغسې چې د یارانو بانډار سره برابر شي د ډېری وخت موږ ادبي خپرونه لرو، په هغې کې هم ترنم کوو. نو کله چې ملګرو سره کینو هم ترنم کوو، بس روان یو، هغه چا په خبره ترنم ته ورته یو څه وایو. ماشاءالله ترنم مو ډېر عالي ده. د شعر په برخه کې د کومو شاعرانو شعرونه انتخابوي د ترنم لپاره؟ اکثره کوم شعرونه دي یا کوم شاعر ده چې تاسو د هغه شعرونه ډېر زیات انتخابوي د ترنم لپاره؟ بار بار به کیدای شي په ډېری مرکو کې ډېری خپرونو کې به ما دا یادونه کړې وي چې د صاحب شاه صابر کلیات چې خوبونه
تکل، خوبونه، قامتونه، قیامتونه د دوی کلیات کې راټول شوي د 3 وړه کتابونه. نو دا کلیات ما په یاد زده کړي. که یو څوک د صابر یو شعر پیل کړي، یو بیت یې ووایي، نو ممکن هغه شعر زه ور پوره کړم. همیشه ما هغه نو ډیری وخت مې شاعري، البته ډیری وخت مې ترنم د صاحب شاه صابر په شاعري باندې کړی دی. هغې تر څنګ کاروان صاحب ښه شاعري کړې ده، درویش درانی صاحب. غواړم چې د هغوی شعرونه همیشه مطالعه کړم، واورم، د دوی له شعر څخه یو څه زده کړم، ځکه د دوی شاعري نه یوازې چې ذوق ورباندې پالل کېږي، یعنې یو څه ورڅخه زده کېږي، هم سوچ او فکر ته یو څوک مجبوره کوي. د دې تر څنګ چې دوی د کاروان صاحب شاعري کلیوالي رنګ لري، خو لا هم د ده په شاعري کې هغه څه موجود دي چې یو څوک فکر کولو ته مجبوروي، چې باید په شعر باندې فکر وکړي، یو څه ورڅخه زده هم کړي. بالکل. ډیره مننه. دا که راته ووایاست ښاغلی مظهر صاحب، دا چې شعر په ترنم کې ویل کېږي او ترنم باید ځانګړی کمپوز ولري، کمپوز جوړول څومره کار غواړي؟ جوهر صاحب، کمپوز خو مونږ چې په لومړیو کې کوم شعر ته داسې نظر وکړ، شعر ته مو وکتل، نو وختل مو چې دغه په ترنم کې ووایو. بیا مو چې کله پیل کړ، یو کوم کمپوز به ورته برابر شو، یا کوم نظم به ور ولوېده، موږ به ویل چې بس دا د شعر کمپوز شو. خو کمپوز جوړوله دومره اسانه خبره هم نه ده، ځکه که یو وارې شعر ته رښتیا کمپوز ولوېږي، هغه کمپوز بیا چې په هغه ساعت ته ور اچولی دی، 15 کاله وروسته هم په هماغه کمپوز باندې ویلی شي. خو که چېرته هغه کمپوز ګډوډ شو، ځکه د مطلع چې شروع کېږي دا یو رقم کمپوز دی، یو رقم نظم دی، او بیا نور بیتونه چې وایي هغې ته بل رقم نظم ورکول کېږي، یعنې هغه کمپوز سره تړلی وي. خو که چېرته داسې یو سړی، ډېری وخت موږ دغسې شوي یو چې ما به له ځان سره شعر ته کمپوز جوړ کړ، بیا په کومه جلسه کې، کومه غونډه کې، کومه مشاعره کې ما شعر ویل، نو هلته به خپل کمپوز رانه ګډوډ شو. کار غواړي، تمرین غواړي، او د هغې تر څنګ غږ ډېر مهم دی. ډېره مننه مظهر صاحب. د خپرونې په دوام یو بل ترنم هم در څخه اورو، بیا به خپرونه راونغاړو. ډېره مننه جوهر صاحب چې مونږ ته مو وخت راکړ او مونږ مو راوبللو، د دې وړ مو وبللو چې ستاسو سره په خپرونه کې میلمانه شو. نو بیا هم د صابر صاحب په یو غزل باندې ترنم درته کوم، خدای دې وکړي چې ستاسو لیدونکو د خوښې وړ وګرځي. صابر صاحب وایي: د انتظار جذبه سړه ښه نه ده، د انتظار جذبه سړه ښه نه ده، د پر هر څړیکه مې ودا ښه نه ده، د پر هر څړیکه مې ودا ښه نه ده، د انتظار جذبه سړه ښه نه ده، د غرمو تاو ښه نه دی توره بشې، د غرمو تاو ښه نه دی توره بشې، د غرمې مرازه غرمه ښه نه ده، د غرمې مرازه غرمه ښه نه ده، د انتظار جذبه سړه ښه نه ده، د پر هر څړیکه مې ودا ښه نه ده، د پر هر څړیکه مې ودا ښه نه ده، د انتظار جذبه سړه ښه نه ده، شونډې دې راپیچې خبرې کوې، شونډې دې راپیچې خبرې کوې، قاصده ښکاري چې کیسه ښه نه ده، قاصده ښکاري چې کیسه ښه نه ده، د انتظار جذبه سړه ښه نه ده، د پر هر څړیکه مې ودا ښه نه ده، د پر هر څړیکه مې ودا ښه نه ده، د انتظار جذبه سړه ښه نه ده، وای زما کوه پښیمانه بشم، وای زما کوه پښیمانه بشم، د ځوانۍ ورځې دې توبه ښه نه ده، د ځوانۍ ورځې دې توبه ښه نه ده، د انتظار جذبه سړه ښه نه ده، د پر هر څړیکه مې ودا ښه نه ده، د پر هر څړیکه مې ودا ښه نه ده، د انتظار جذبه سړه ښه نه ده،
د محبت لیونی چا وژلې د محبت لیونی چا وژلې هی د محبت لیونی چا وژلې د اشنا هسې حوصله ښه نه ده د اشنا هسې حوصله ښه نه ده د انتظار جذبه سړه ښه نه ده د انتظار جذبه سړه ښه نه ده د پر هر څړیکه مې ویده ښه نه ده د پر هر څړیکه مې ویده ښه نه ده د انتظار جذبه سړه ښه نه ده نن به دې زړه ځان سره وړي صابره نن به دې زړه ځان سره وړي صابره نن یې د سترګو اراده ښه نه ده نن یې د سترګو اراده ښه نه ده د انتظار جذبه سړه ښه نه ده د پر هر څړیکه مې ویده ښه نه ده د پر هر څړیکه مې ویده ښه نه ده د انتظار جذبه سړه ښه نه ده د انتظار جذبه سړه ښه نه ده د پر هر څړیکه مې ویده ښه نه ده د پر هر څړیکه مې ویده ښه نه ده د انتظار جذبه سړه ښه نه ده واه واه ډېر عالی او ډېر په زړه پورې مظهر صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله په وروستیو کې که لیدونکو ته څه پیغام لري انشاءالله چې په راتلونکو مرکو کې به هم له تاسو سره البته له تاسو څخه نوي نوي ترنمونه اورو نو دا چې د خپرونې وخت پای ته رسېدلی په وروستیو کې که لیدونکو ته کوم پیغام لري ډیره مننه جوهر صاحب لیدونکو ته خو دا چې خپرونه د شعر لپاره ځانګړې شوې وه هغه څوک چې شعر و شاعري کې ګوتې وهي لیکنې کوي نو دوی دې هڅه وکړي چې کمیت په نظر کې ونه نیسي کیفیت په نظر کې ونیسي کیفیت ته وګوري ښه کار وکړي ډېری وخت یو څوک راپورته کېږي هماغسې الفاظ لکه مخکې چې یادونه وشوه وزن او قافیه ور برابر کړي او دوی هغه ته د شعر رنګ ورکوي خو نه شعر د دې تر څنګ چې د بې ذوق ورباندې خړوبېږي خپل ذوق ورباندې پالل کېږي